أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. دا سورة آل عمران یوصل دیار لسمو نمبر آیت مبارکہ تلاوت شو. لیسو سواء ندی دی طول برابر من اہل الكتاب بعضی دا اہل کتابنا امت قائمہ یوڈلا دا چولالا دا دین یتلون آیات اللہ وللی آیاتنا دا اللہ آناء اللیل پا وقتنو دشپاکی وهم یسجدون او دوی سجدے کوي. اس دا اہل کتابو د نیکانو خلقو حال اغا بیانئی چې دا ټول اهل کتابو په ګناهونو او کفر کې برابر ندي، بلکې دوی کې بعض نیکان خلق هغه هم موجود دي. شان نزول د دې داسې ده چې کله عبدالله ابن سلام او داغو ملګرو ایمان راوړو، یهودیت هغه پرېښود، نو د دوی مشرانو او مولیان هغه راولګېده، پراپیګنډې دوی پسې شروع کړې چې دا ډېر بد خلک دی، د خپلو پلرونو دین هغه پرېښود او قرآن کریم باندې ایمان راوړو. نو الله رب العزت دا آیاتونه مبارکه نازل کړل او دا ویل چې دوی نیکان خلق دي، او دوی ته دا ویل چې تاسو سره د علم نه جاهل چې په جهالت باندې ولاړی او اسلام نه قبلوي، او دا کسانو بنی حدلو او د بنو قریظه او د بنو نذیرو د ترونو زامنو په کومه شپه باندې چې بنو قریظه د نبی علیہ السلام په فیصله باندې راکوزیدل، د دوی په دغه شپه باندې اسلام راوړو. لیسوا سواء من اهل الكتاب ندی دوی برابرو بعضی د اهل کتابونا امتنا یو ډله ده قائمة مضبوطه ولاړه ده په حق. امة قائمه یو معنی مفسرین کيو قائمة اے مستقیمة یعنی استقامت والدی پنی غلار روان دی. د نور یهودیانو پشان کاغن دی، دا سیده خلق دی. او دویما معنی
مستقیمت علی الحق په دین او حق باندې مضبوط ولاړ دي. او درېمه معنا قائمت بالصلاة په مانځه باندې ولاړ دي. او د دینه مراد عبد الله ابن سلام او داغه په شان نور کسانو چې ایمان راوړیو. او سلورمه معنا قائمت بامر الله مطیعه لشرعه متبعه النبي الله ولال دی د الله په دین تابعدار دي. داغه د شریعت او تابعدار دي د الله د نبی. علامہ ابن کثیر رحمه الله وی یتلون آیات الله یتلون آیات الله او وای دی آیاتنا د الله دا د تلاوت نه ده وای دی یاد تلون نه ده تابعدار ایته ویا. او ګورا د شپې مانځه باندې ولاړ دي نو وګدا قراتو پکې کیا. سورۃ فرقان سلور شپیتم نمبر آیت مبارکه وګورئ د سورۃ فرقان اتلسم فارا سلور شپیتم آیت د سورۃ فرقان پای کې ویا 64 نمبر آیت مبارکه نلسم فارا والذین یبیتون لربهم او اغسانو چشپتی روی لربهم د پارا در خپل سجدان سجده کون کی وقیاما اپو ولاړه سجدان وقیاما. او بیا انا اللیل فاطرافو د وختونو د شپې مفسرین ویا پدې کې د خبرې ته اشاره ده چې ګوره د شپې مونځ کوي نو د ورځې خو په طریقه ولا باندې کوي. چې انسان دومره د شپې را پاسي او تهجد کوي نو د ورځې هغه خو بیا خامخا کوي. هر انسان خیخ وي او خبر آبري او د دنیا کړته کوي او جمعات ته راځي مون نه کې نو د پر شپې سره را پاسي راپابسي نه جن را پاسي. انا الليل قرآن للی وهم یسجدون او دوی سجده کوي الله تا سجده کوي. یؤمنون بالله والیوم الاخر ایمان لري په الله پر ورځو رسونی. ویامرون بالمعروف حکم کوي پنه کیا. وینهون عن المنکر او منع کوي د بدینا. ویسارعون بالخیرات او جلدی کوي پنیکو کې. واولئک من الصالحین او دا کسانو د نیکانو ندي. یؤمنون بالله یعنی د مؤمنانو پشانی دوی هم ایمان لري الله باندې په ورځ د آخرت باندې. او بیا ويأمرون بالمعروف او امر کوي پنه کیا امر کوي پنه کیا نور خلق تم پنه کوي باندې امر کوي. ويصارعون في الخيرات او جلتی کوي پنیکو کارونه کې. پدې کې د دوی اغا ولې همتونه ذکر دي چې دا د
اوچت او همت والا خلق دي چې د یو بل نه په نیکۍ کې ځان څه کوي مخکې کوي. ها زمون خلکو کې خو الا ماشاء الله بعض خلکو کې به دا صفتی چې دا پلان کې تلاوت کې زیول نه کومه پلان کې د امونز کې زیول نه کومه دې کې پکار دادا فی الخیرات ویسارعون فی الخیرات. خیرات و جمع د خیرتون دا هر یو نیک کار ته ویل کېږي او مسارعه دا صفتو د انبیاء علیهم الصلاة والسلام هم ده.